د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم دربان کوم چې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم دروازې بندولې دی فرمایي چې ورځ د مدینې منورې ګورنر د ځان ته وغوښتلم چې کله ورغلم ما ته یې وویل د شپې په 100 بجو باندې دروازې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم بندوي ما ورته وویل چې یا په 10 بجې یا په 11 بجې ما ته چې ډېره ښه ده خو نن شپه زما څه خاص مېلمانه راځي د شپې لخوا راځي د ورځې لخوا نشي راتلی چې څنګه راغلل فورا به ورته دروازه کولاوی یا به 12 بجې راځي یا به 1 بجې راځي خو چې څنګه راغلل فورا به ورته دروازه کولاوی ما چې صحیح ده وایي زه بېرته راغلم مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته چې کله شپه شول ټول خلک لاړل دروازې مې بندې کړې او زه د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د مرکزي دروازې سره کېناستم او ځان سره فکر کوم چې دا خلک راځي دغه مېلمانه د ګورنر دا چې خاص مېلمانه دي نو په دې کې څه وجه ده ځکه چې د شپې لخوا راځي د ورځې لخوا به دغه خلک اوزګار نه وي نو ځکه دی د شپې چې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سلام دپاره به راځي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د زیارت دپاره به راځي د ورځې لخوا به وخت نه لري په دې فکر کوم چې د شپې څه حصه وه دروازه وټکېده چې کله دروازه وټکېده زه ورغلم دروازه مې کوله وکړه چې ګورم خلک راننوتل د چا سره بیلچې دي د چا سره کولنګان دي وایي زه ووېرېدم دروازه مې بېرته بنده کړه او ما ته یې دمکیانې راکړې چې پام کوه ګوره چې غږ ونه کړي اواز ونه کړي وایي دا خلک د نبي کریم صلی الله علیه وسلم روضې طرف ته روان شو او زه په ژړا شوم او په ژړا کې ځان سره وایم چې یا رب العالمینه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حفاظت وکړي ځکه دا خلک چې راغلي حتما نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ضرر به ورسوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ضرر رسوي ما ویل چې یا رب العالمینه زه خو هېڅ نشم کولی په دې کې هم ژړل مې چې دغه خلک د نبي کریم صلی الله علیه وسلم روضې مطهرې ته ور داخل شول ریاض الجنت ته چې کله دی ریاض الجنت ته ور داخل شول په دې وخت کې یو قوي اواز وشو د دې اواز سره زلزله راغی ځمکه وشکېده او دغه خلک په دې ځمکه کې کته ننوتل چې کله ځمکه وشکېده او دغه خلک په ځمکه کې ننوتل او بېرته ځمکه په خپله حال شو وایي ما وویل چې یا رب العالمین ډېر شکر دی او ومې ویلې چې یا الله ته څومره مهربان ذات یې چې د خپل حبیب په څه قسم سره حفاظت کوي په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې ناست وم شپه تېرېدله وخت د پیشلمي شو چې کله وخت د پیشلمي شو په دې کې پولیسان راغلل ما ته ویل چې ګورنر دی غواړي او دغه پولیسان د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم شاوخوا ته وګرځېدل او بیا یې ما نه پوښتنه وکړه چې مېلمانه خو نه راغلي ما ورته ویل چې راغلي وو خو غیب شو ما ته په خوله لاس کېغوسته ویې ویل چې چوپ شه او زه چې ځو ګورنر دی غواړي لاړو که چې کله ګورنر ته ورسېدو ګورنر رانه پوښتنه وکړه چې مېلمانه راغلي وو ما ورته ویل چې راغلي وو بیا مې هغه ټوله واقعه ورته بیان کړه ما ته ګورنر وویل چې دا خبره همدومره و نور پام کوه چې چاته خبره ونه کړي او د خولې نه دې خبره ونه وځي دغه کسان چې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته راغلي وو دغه کولنګان او بیلچې چې ورسره وې دا د انګریزانو دا د فرانس انګریزان ول چې د مدینې منورې ګورنر ته پیسې ورکړې وې په خاطر د دې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د قبر نه وباسي او ځان سره ویسي او خلکو ته دا وښایي چې تاسو وایي موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم روضې ته ورځو د هغې زیارت کوو او حالانکې چې تاسو ورځئ هغه قبر ده صرف قبر جوړ کړی ده او قبر کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نشته دی خو لیکن الله جل جلاله داسې یو محافظ دومره یو قوي محافظ دی چې د خپل حبیب په داسې یو شان سره حفاظت کوي چې هېڅ څوک هم ورته نه پرېږدي
خلک په چا باندې پیسې اخلي او د مدینې منورې ګورنر په چا پیسې اخلي. الله اکبر. خلک پیسې ورکوي چې ورشه یو خان ووژنه، خلک پیسې اخلي چې لاړ شي یو عالم ووژني، خلک پیسې اخلي چې لاړ شي یو معلم ووژني. او د مدینې منورې ګورنر پیسې په دې خاطر اخلي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ضرر ورسوي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خاطر باندې پیسې اخلي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د پیسې اخیستې.